سلامونه د بي بي سي پښتو ویبپاڼې نننۍ میلمنې مو په خپل غږ او حسن د ډیرو لیدونکو کتونکو او اوریدونکو زړونه مات کړي دي. نغمه یادوم چې په زرګونو سندرې یې ویلي دي او لا یې هم په پوره قوت وایي. میرمن نغمې ښه راغلاست. که وار له واره د حسن د غږ خبره وکړو، ډیر وایي چې تاسو د خپل حسن په برکت ډیر مینوال پیدا کړي دي نسبت غږ ته. په ځای خبره ده؟ ډیره مننه. زه به خپل سلامونه او نیکې هیلې ستاسو له لارې خپل مینوال ته وړاندې کوم او دا خبره زما په نظر درسته نه ده، ځکه چې که د یو ښه غږ سره سړی حسن ولري بده به نه وي، خو حسن نه پاتېدونکی دی. یو وخت نه یو وخت حسن له منځه ځي، خو د غږ جادو د همیش دپاره پاتې. لیکن ډېر کاله وړاندې چې په لومړي وار د تلویزیون په پرده راښکاره شوئ او سندرې مو وویلې، فکر کوئ چې هغه وخت دا ستاسو حسن و که ستاسو غږ و چې د خلکو مینه در سره پیدا شوه؟ نو زه وایم چې دا داسې سوال ده چې د ده جواب زما مینوال یې ښه ویلی سي، خو زه فکر کوم چې ما ته خپل غږ ما ته ښه معلومیږي. زه وایم زما غږ به و. په 1982 کال کې تاسې خپله لومړنۍ سندره د تلویزیون په پرده وویله. هغه نغمه له نن نه 10 کاله پخوا نغمه چې د ډېرو په ګمان یې غږ پوست و، معصوم و او ډېر رښتینی و، تاسې هم همداسې ګڼئ؟ د وخت سره هر څه بدلیږي، ځکه هغه وخت رښتیا هم زما غږ خام و، نری و. اوس زما غږ پوخ شوی ده او زه د هغه وخت نه اوس ځان کې ډېره زیاته انرژي او زما د غږ پوخوالی او په سروالی وینم. تاسو په غږ کې انرژي اوس وینئ، فکر کوئ چې ریاضت هم کړی دی او که یا د عمر له تېرېدو سره مو غږ بدل شوی دی؟ د عمر د تېرېدو سره هم کیدای سي او د ریاضت سره هم کیدای سي، ځکه زما دومره د 10 کاله پرکټیس او زما دومره پروګرامونه یا زما دومره سندرې چې ما ویلي دي خامخا زما په غږ باندې ښه اثر اچوي. تاسې د ریاضتو د پرکټیس خبره وکړله. په افغانستان کې د موسیقي لپاره نه ښوونځی شته نه پوهنځی شته او ډېر کله هم خلک په اماتور ډول باندې سندرې وایي. تاسو څه کوئ؟ څوک شته چې له تاسو سره مرسته وکړي؟ تاسې خبره واضح کړله چې په افغانستان کې د یو هنرمند لپاره کوم مسلکي یا د ښوونځی یا مثلا د زده کړې ځای د موسیقي لپاره هغه وخت هم نه و او اوس هم نشته، خو یو هنرمند خپله کوشش کوي چې ځان ورسوي، ځکه چې دا زموږ وظیفه ده. څرنګه تاسو ځان څنګه رسوئ؟ زه ریاضت کوم د کمپوزیتور سره، د خپل ګروپ سره. همیشه کښېنم مخکې له دې نه چې زما یو پروګرام یا زما یو سندره زه ثبتوم، 2-3 ورځې زه په هغه سندرې باندې کار 2-3 ورځې نه چې بلکې یوه هفته زه په هغه سندرې باندې کار کوم. یعنې د سندرې په بېلابېلو اړخونو تاسو سره خبرې کوئ او ځان پېښانې کوئ؟ بلکل. کمپوز نوی کمپوز چې ما ته راکوي کم از کم د هغه د زده کولو دپاره 2-3 ورځې ریاضت پکار ده، د هغه افزول پکار دی. نو دغه شیان ډېر زیات تاثیر. فکر کوم چې په خپل کار باندې په خپل هنر باندې خپله هم کره کتنه کوئ، خپله هم ورته پام کوئ چې څه خامۍ لري؟ بلکل بلکل، دا ضروري خبره ده. او څوک چې تاسو سره کار پې کوي د هغوی په استعداد باندې پوره باوري؟ دواړه ضروري دي. هم زه خپله توجه ورکوم، هم هغه څوک چې ما ته کمپوز راکوي په اصطلاح هغه زما استاد ویل کېږي چې ما ته یو څه شی زده کوي او ما ته هغه راګونه یا ښیي یا ما ته هغه طرز را زده کوي. که زه هغه طرز خام ووایم یا زما په غږ کې خاموالی تر هغو یې راباندې پخوي چې زه هغه سر صحیح راولم او زه هم ډېره زیاته متوجه یم او زیات کوشش کوم چې کوم سرونه هغوی راته وایي باید زه هغسې اجرا کړم. تر ډېره وخته پورې منګل له تاسو سره و او دا 10 کاله کېږي چې هغوی له تاسو سره نشته اوس. د هغوی نشتوالی فکر کوئ چې یوه خلا یې درته پیدا کړې ده ستا په موسیقي؟ په شروع کې و مګم اوس یې نه محسوسوم، ځکه چې اوس ما خپله ډېر کوشش وکړې هغه خلا ما په خپله هلې ځلو باندې ډکه کړله. او څومره مطمئنه یې له خپل هنره له خپل کاره څومره مطمئنه یې؟
هنر خو داسې شی دی ملجانه چې مشکله د سړی ووایي ځکه چې دا یو سمندر دی په سمندر کې نو زه یوه څاڅکی یم په اصطلاح که سړی په دې هنر او په موسیقي کې څونه زده کړه وکړي بیا هم خامي وجود لري نو زه ځان ته داسې نسم ویلی چې زه 100% کې مطمئنه یم خو ډېر زیات کوشش کوم چې زه خپل د مینوالو زړونه لاسته راوړم او هغوی په دې مطمئن کړم چې زه کومه سندره وایم د هغوی د مننې وړ وګرځي او خامي یا کمزوري په خپل هنر کې څه بولي خپله چې ته ورته متوجه شوې ضعیف شعر چې زه کوشش کوم چې زه باید ضعیف شعر ونه وایم کله کله که چېرته داسې وسي چې زه یو ضعیف شعر ووایم او په څنګ کې کمپوز هم ضعیفه یي نو هغه لږ خامي لري د کمپوز خبره مو کړله په تاسو باندې یو نقد دا دی چې په سندرو کې تنوع نشته یو ډول سندرې دي شاید د کمپوز خبرې چې ورته کمپوزونه دا داسې خبره ده چې زه هم برعکس به یې یوازینی هنرمنده به زه یم نو چې نه پوهېږم چې دا سوال به تاسو نه چا کړي که تاسې د خپل زړه نه کوئ که څوک زما کیسټونه واوري زما په کیسټو کې همیشه ما ډېره زیاته تنوع چې ده زما په سندرو کې دي ځکه چې زه چاربیته وایم زه ټپیزي وایم زه اټنیزي سندرې وایم زه مکس سندرې ریمکس سندرې وایم په نوې موسیقي کې زه سندرې دا د شعر اړخ شو لیکن د کمپوز اړخ ته که وګورئ کمپوز تقریبا سره ورته دی دغسې نه دی کمپوز سره ورته به نه وي راګونه به سره ورته وي ځکه چې په پاړي کې که زه یو سندره وایم پاړي داسې یو راګ ده چې تقریبا کمپوزونه یې سره نږدې دي غوږ ته اشنا یو دا خبره به یو بله خبره همغه شوله چې تنوع پکې لږ ده که هر دلیل دی که راګونه سره ورته دي که کمپوز سره ورته دی لیکن تنوع پکې نشته زه یو خبره باید تاسو ته وکړم چې نن سبا کمپوزیتوران نسته لږ دي بیخي زیات کموالی موږ د کمپوزیتور له طرفه محسوسوو ځکه په افغانستان کې چې ګوره پخواني کمپوزیتوران لکه ګلزمان استاز و خیال استاز و ډېر ښه په یو کمپوز کې ډېر توجه کوو واقعا ډېر ښه کمپوزونه یې جوړ کړي نن سبا چې ګورو ماسټر علي حیدر ماته کمپوزونه راکول هغوی هم سندرغاړي سو دومره مصروفه دي چې کمپوز چاته نه ورکوي یګانه پرابلم چې موږ اوس لرو د کمپوز ده یعنې په ډېر مشکل زه یو کمپوز پیدا کولی سم ځینې خلک د بهرنیو سندرو کاپي کوي یا د غربي سندرو یا د عربي سندرو یا د ترکي سندرو ډېر سندرغاړي چې اوس دا کار کوي تاسو دا کار نه دی کړی فکر نه کوئ چې دا به هم یو لاره وای چې ستاسو له دې مسلسل یو ډولوالي نه راوتلي وای تاسو کې هغه خو بد کار نه ده کاپي کول خو تر یوه اندازې پورې زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زما سوچه پښتو موسیقي ته زه پاملرنه کوم او زما زه ډېر ماته خوند راکوي چې زه خپل دغه پښتو سبک کې زه مخته ولاړه سم یعنې که لویدیزه موسیقي وي یا عربي موسیقي یا ترکي موسیقي وي یا هندي وي که هغه ستاسو په هنر کې درګډ شي عیب یې بولئ عیب یې نه بولم خو که ډېره سي عیب یې بولم ځکه چې بیا هغه زموږ اصلي موسیقي له منځه وړي یعنې کله کله اوس ما بعضې وخت ما بلوچي سندرې په پښتو کې ویلي دي هغه یو تنوع مې پکښې راوستی ده هغه دومره عیب نه ده مګم بعضې هنرمندان دي چې کاپي ډېر زیات وایي نوې سندرې بیخي نه وایي مګم هغه زه د ځان دپاره عیب بولم ځکه چې زه په دې ټولنه کې یو قبول شده هنرمنده یم هغوی ماته د خپل ژبه یا زما خپل پښتو موسیقي زما نه دا توقع لري چې زه باید خپل ژبې ته یا خپل هغه اصلي پښتو موسیقي مخ په وړاندې یوسم نغمې جانې تاسو ویل چې تاسې منل سوي سندرغاړي یاست چې په دې کې څوک د سره استدلال هم نه کوي ډېر مینوال لري او ډېر خلک هم خوښوي ځینې سندرغاړي دي چې هغوی د خپل دغه شهرت او دغه منل شوي حالت څخه په ګټې اخیستو ځینې نور کارونه کړي دي یا یې د سولې لپاره هڅې کړي دي یا یې د ځوانانو د روزنو لپاره کار کړی دی یا یو بل مثبت کار کړی دی تاسې کله بل اړخ ته پام نه دی کړی فکر کوئ چې وخت ورته نه لرئ که ورسره مینه ورسره نه لرئ نه مینه خو هر څوک د سولې او د وطن د خدمت دپاره دغه هر څوک لري که هنرمند دي که هر څوک یې مګم خبره دا ده چې وخت ورته نه لرم
او زه چې دونه ما په خپل سندرو کې د سولې سندرې ویلي دي زه فکر نه کوم چې تر اوسه یو هنرمند هم ویلي دا چې ما تر اوسه کلیپ نه ده جوړ کړی هغه هم زما یو عذر ده چې وخت مې نه ده ورته پیدا کړی مګم که څوک زما کسیټونه واوري یا زما د کسیټ یعنې چې هغه کلیپ شوي نه نو په هر کسیټ کې مې 2 سندرې د وطن او د سولې دپاره دی شهرت ځینو ته عذاب دی او ځینې ترې خوند اخلي ستا څه حال دی دواړه دي پکې ځکه که یو څوک وغواړي چې زه باید شهرت ولرم نو هغه به ځینې خوند اخلي خپله تاسو څنګه زه خو د خپل شهرت نه راضي یم ځکه چې خلک ماته دونه مینه راکوي په عذاب شوي نه یې څونه یاره نه تر اوسه نه یم عذاب شوی ځکه چې زه د خپلو خلکو د مینې نه په عذابېږم د بي بي سي په پښتو فیسبوک کې مې چې کله اعلان وکړ چې نغمه مو میلمنه ده په سلګونو خلکو پوښتنې وکړلې او د ډېرو خلکو پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند سره تړلې وي له شهرت سره دغه تړلې ده چې څوک د خپل شخصي ژوند باندې هم خبرې وکړي له تاسو مې څو وارې اورېدلي دي چې تاسو ډېر نه غواړئ چې په شخصي ژوند باندې خبرې وکړئ اوس هم هغه حالت ته که دا حالت بدل شوی ده نو ستاسو څه خوښه ده زه فکر کوم چې حالت به مې همغه حالت وي زه نه غواړم چې زما مینهوال زما یعنې که اوس د دغو اورېدونکو ځینې پوښتنې له تاسو سره مطرح کړم نه غواړئ چې ځواب ورکړئ نو که داسې ضروري یې بولئ ولې نه ځینې پوښتنې به زه وکړم ځواب نه ځواب یې ستاسو په لاس کې دوی وایي چې له منګل څخه جلا شوي یاست زه هم خبر یم چې جلا شوي یاست دوی وایي چې تاسو بل واده کړی دی وایي دا رښتیا ده دا رښتیا ده تاسو یو بل واده کړی دی ما بل واده کړی دی ځینې وایي چې تاسو په پاکستان کې اوسېږئ او هغلته مو واده کړی دی دغه خبره ده زه په پاکستان کې اوسېږم خو ما واده د افغان سره کړی دی او ځینو دا ویلي چې فرزانه ناز چې یو بله پښتو سندرغاړې ده هغه ګواکې ستاسو لور ده دغسې ده نه دا بالکل غلطه خبره ده فرزانه ناز هم یو ښه هنرمنده ده متا زه بالکل داسې ورسره نه پېژنم داسې شخصي یعنی اړیکې ورسره نه خپلوي ورسره نه اړیکې ورسره یو ځل مې په یو شو کې لیدلې ده هغه زما ډېر علاقمنده ده او ډېره ښه هنرمنده ده غږ یې ستاسو ډېر ښه دی ډېر که دغه شي خپل په غږ باندې کار وکړي نو زموږ د ټولنې دپاره ډېر ښه دی چې زموږ په ټولنې کې زنانه هنرمندان ډېر کمې دي ولې کمې دي دا ولي نو څه درته وایم دا ولي په دې ولي باندې زه هم نه پوهېږم ځکه زموږ ټولنه تا ته معلومه ده یو محرومه ټولنه ده زموږ په ټولنه کې دا دومره وخت جنګونه د تیر تاریخ تاسې مطالعه کوئ مخکې هم ډېرې کمې وې اوس هم کمې دي چون چې یو خو زموږ ټولنه داسې عاقبمنده ټولنه ده نو په هغه کې ښځې ته ډېر کم زمینه مساعدېږي چې نو دا یو زړه غواړي دا یو مبارزه ده بس دا خو بس له تاسو ما اورېدلي وو نغمې جانې کلونه وړاندې چې تاسو به خپله لور پرېنږدئ چې سندرې ووایي که د یوې سندرغاړې دغه دریځ وي له بل چا څه ګیله نه داسې ده چې صحیح خبره ده خو خبره دا ده چې ما چې کومې ستونزې د هنر په لاره لیدلې دي نو زه فکر کوم چې هغوی به برداشت نسي کولی ځکه ما ورته ویل دي چې تر هغه وخته پورې چې دوی خپل تعلیم سرته ورسوي او هغه حد ته ورسېږي چې دوی بیا خپله فیصله وکړي چې هایا دوی غواړي او که نه غواړي خو په هغه وخت کې دا ما ورته ویل دي چې تر هغو چې زما تر لاس لاندې دي خپل تعلیم دی وکړي او خپل درس ضروري ده چې دوی باید اول درس زده کړي تعلیم دی وکړي بیا سندرې خو چا ځینې نه دي ګرځولي بیا نو د دوی خپله فایده تاسې څه باندې 15,000 سندرې ویل دي ګمان کوم دا عدد به سم وي تر کله پورې وایاست نو تر زړه دې راته زړه خو دې نه تنګ شوی زه غواړم چې پوه شم چې تر کله پورې دغه تنده در سره شته تر هغو چې په ما کې انرژي وي او دغه زموږ دغه محرومه ټولنه ورته ضرورت ولري نو زه به خپل خدمت ونه سپوم زه بې وایم تر هغو چې زه ژوندی یم او څوک چې تر هغو چې مې خلک غواړي تر ډیرو د خدای ژوندی لره او خدای دې وکړي چې تل همدغه ډول له انرژي ډکه واوسئ ستاسو د لا ډیرو خوږو سندرو د اورېدو په تمه نغمې جانې ډېره زیاته مننه ډېره مننه تاسو